کومې پورې چې چاپخانې او پریسونه نه وو نو د قرآن کریم نسخې دا به خلکو په قلم ځان له لیکلي په هر دور کې د کاتبانو یو لوی جماعت به موجود و او هغوی کار به صرف تو چې قرآن شریف یې لیکي او د قرآن پاک حرفونه بهتر نه بهترین انداز کې د لیکلو مشقونه به یې کول محنت به یې کول دا د قرآن سره د خلکو یو مینه وه یو محبت او چې کله پریس او چاپخانې راغللې نو د ټولو نه مخکې هیمبرګ مقام باندې په 1113 هجري کې قرآن پاک چاپ او هغه چاپ د مصر په کتابخانه کې اوس او مسلمانانو په 1887 عیسوي کال کې سنت پیټرسبرګ نومي ښار کې لومړی قرآن شریف چاپ شو دا دغه نسخه قازان کې پرته وه 1828 کې ایران شهر تهران کې کاڼي باندې قرآن شریف لیکل شو ټول قرآن د کاڼي په تفسیر کې دې پورې د قرآن خبره شوه اوس د قرآن پاک ترجمه او تفسیر دې ته څه ضرورت پیښ شو د قرآن پاک الله په عربي زبان کې را لېږلی د عربو ښار کې عربي پیغمبر باندې عربي قرآن نازل هغوی دپاره اسانه وه او د دنیا د نورو ژبو دپاره چې عربۍ باندې نه پوهېدل د هغې دپاره د عربۍ نه غیر د هغوی په خپله ژبه کې ترجمه او تفسیر پکار هغوی هم پوه شي دا د الله کلام دی الله بنده ته څه وایي نو د تفسیر ضرورت دی د تفسیر خپله معنا کلاوول د لفظي معنا او د شریعت په ژبه کې علم تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن پاک معنی پکې بیان کړي او د قرآن پاک د احکام او حکمتونه پکې واضح کړي تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن مطلب پکې واضح شي د قرآن مطلب واضح کولو دپاره الله محمد رسول الله را لېږلی صلی الله علیه وسلم الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه وانزلنا الیک الذکر من نازل کړي دې تاسو قرآن ذکر معنا قرآن لتبين للناس بيان خلقها ما نزل إليهم تسوي تنازل شويري القرآن مطلب ورته بیان کې هم باندې مفسر پیغمبر علیه تفسیر کا کړی دی اول او مطلب پیغمبر علیه السلام تفسیر کړی او پیغمبر علیه السلام ډیوټي دا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم تحقیق سره الله احسان کړی په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا منهم کوم وخت چې د دوی د جنس په دوی کې پیغمبر راولېږه ډیوټي به شي یتلو علیهم آیاته دا پیغمبر علیه السلام بلولي په دوی باندې آیاتونه د الله دومره ډیوټي تلاوت قرآن دار پیغمبر لومبه ډیوټي یتلو علیهم آیاته للی بپدوی باندې تلاوت کوي بپدوی باندې آیاتونه د الله او دیم ډیوټي ویزکیهم تیل بتزکیه کوي صفائی به ورله کوي اخلاق او د عادات تزکیه به ورله کوي ظاهري او باطني صفائی به ورته کوي او درېما ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم باور کوي ته د کتاب الله والحکمت او د هوښیارتیا د خبرو قرآن سره خدای استاد راولېږي صلی الله علیه وسلم
صحابه کرام ته صرف د قران الفاظ نه بلکې پورا تفسیر پیغمبر علیه السلام بیان دغه وجه صحابه کرام با یو صورت یادو کلونه به په لګیدل یو صورت یادولو احکام به وسره یادول تفسیر به یادول صحابه کرام ته یو آیات کې سم مشکل به اشکال براغل پیغمبر علیہ السلام به موجودو دی به ورل دا آیات تاسو به وکړو فورا به پیغمبر علیہ السلام بیان وکړو صحابه ته آسان و تفسیر د قران فورا د پیغمبر علیہ السلام نه تسلی بخش جواب چې پیغمبر علیہ السلام ورکړ دغه تفسیر ورته پیغمبر علیہ السلام نه رسو د دې خبرې ضرورت ایک شو د تفسیر قرآن دا یو مستقل علم په شکل کې محفوظ کړی شي امت لپاره د قرآن الفاظ سره صحیح معنا مو سره محفوظ او د گمراهانو د تحریف گنجائش باقی امت دې کې هم ډېر لوی کار دا قرآن پاک تفسیر قرآن باندې دا اول نمبر قرآن کې یو آیات راشي او پورا مطلب باندې موږ نه پوهیږو نو په قرآن کې دغه آیات په بل ځای کې وګورو نو هغه آیات به د دې آیات پورا وضاحت مثال په تور باندې سورۃ فاتحه کې موږ وایي صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم یا الله من ته نه غلار او خیفنه غلار روان ساته نه غلار صراط الذین انعمت علیهم هغه خلق لار چې تاسو هغه باندې انعام کړی او تاسو انعام والا خلق څوک دي پدې موږ څه کویګو الله انعام پچا کړی نو اوس بل آیات الله پاک دې بیان پاره کړی په سورۃ النساء کې فرمایي من یطع الله والرسول هغه چا چې تابعداري وکړه د الله او د الله رسول الله او د الله د رسول تابعداري وکړه دا خلق په کوم ځای وي اولئک الذین انعم الله علیهم پس دغه خلق دي الله انعام کړی په دوی باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین انعام چې فکر غسوق دي من النبیین دا پیغمبران علیهم السلام دي والصدیقین او دا صدیقین رښتینی خلق دي د پیغمبرانو په امت کې د ټولو نه اوچت مرتبه والا دي کمالات باطنی پکې پورا دي او په عرف کې دي ته اولیاء کرام وایي والشهداء او دغه انعام والا خلق شهیدان دي دا الله د دین په محبت کې د خپل سر قرباني ورکړي را والصالحین او د عام نیکان خلق دي د شریعت تابعدار فرائض او واجبات باندې عمل کوي مستحبات هم ته نه پوت کیږي دې ته په عرف کې دیندار خلک وحسن اولئک رفیقا دقق کل مرګری په سورۃ فاتحه کې بندوي اهدنا الصراط المستقيم يا الله من ته غلار خيف دين غلار روان ساتا صراط الذين انعمت عليهم لا ادخل كتاب غيبان انعام کړي هغه پیغمبران دي هغه صدیقین او شهدا او صالحین دي انعام والا خلق فاتحه بیان سورۃ النساء کې قران خپل تفسیر خپل القران يفسر بعضه بعضا قرآن بعد سیم نمبر تفسیر قرآن هغه حدیث مبارک حدیث ته وایي د پیغمبر علیه السلام قول او فعل حدیث د قرآن سره الله استاد را لګلې د پیغمبر علیه السلام
لتبين للناس چې پیغمبر علیه السلام خلق ته بیان وکړي د قرآن استاد پیغمبر علیه السلام او پیغمبر علیه السلام په خپل قول او عمل باندې د قرآن خپل تفسیر امت ته وړاندې کړی دی د پیغمبر علیه السلام پوره زندگی دا د قرآن عملی قرآن خپل تفسیر په خپله کوي او دویم تفسیر د پیغمبر علیه السلام قول او عمل او دریم ورپسې اقوال صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام د قرآن تعلیم پر راه راست ځکه دا صحابه کرام د قرآن د نازلېدو په وخت کې موجود نو د قرآن د نازلېدو ماحول او پس منظر خپلو سترګو یې لیدلی دی د قرآن پاک په تفسیر کې د دې حضراتو قول قابل اعتماد د رستو خلقو قول د صحابي په مخ کې سم نه دی رستو خلقو ته ماحول او پس منظر نه معلوم او صحابي ته خو د آیات د نازلېدو ماحول او پس منظر معلوم او څلورم نمبر صحابه نه رستو د تابعین قول یادا سره او په پنځم نمبر کې د عربي لغت نه خبرداري یو جبه چې پوره عبور حاصل کی بیا به پوهیږي کم ځای کې خبره ده پیغمبر علیه السلام صحابي او تابعین نقل نه وي بیا د لغت کتاب کې او سوچ فکر وکړي قرآن کې سوچ فکر کوه او داسې نه چې د اردو او د پښتو یا د فارسی ترجمې والا قرآن شریف راوالی او یا چې ته کیسټ واورې او د هغې نه پس بیا خلکو ته شروع وکړي راځه زه به دې په قرآن ښه پوهېږم او راشه زه به درته بیان کوم او اردو پښتو به ګورې فارسي به ګورې او یا به چې ته کیسټ ته استاد واورې هغه به لږ په ذهن کې کښېنې او بیا به بیان شروع کړي او خپل علم به درسره ني نو داسې قسمه ترجمه مه کوه داسې کس ځان ته څه ډېر لوی شی وایي او لوی لوی عالمانو باندې ښه دروند دروند اعتراضونه کوي دا خطرناک علمونه در سره نه وي نحو صرف دې نه ویلې بلاغت ادب دې نه ویلې علم حدیث علم فقه اصول فقه تفسیر عقاید کلام دا جوړ علمونه دې نه خبر نه او د قرآن تفسیر شروع کی دغه ډېرې مسلې راشي بیا او پکې پند فقه مسئلے پکې راشي بیا خو هغه دی کې د فقه تفصیل پکار دی قرآن کې خو خدای وي اقیم الصلاة منځ قائم کا بیا پکې نور چل قرآن خو لري هغه تفصیلات خو بیا په فقه کې فتیمموا صعیدا طیبا نو د تیمم چل خو بیا قرآن نه دی خولی حدیث به ګورې او فقه به ګورې چې تا ورسره نور علمونه نه کړي صرف لفظي معنا او د اردو پښتو لفظي معنا داسې کندې ته به پرېوځي چې بیا به دا راپورته کېدو هم نه یو ځل یو نوجوان راغی هغه ماته چې بیګا مې کتاب کتلی ټوله ورځ مې ټوله ورځ او شپه په دماغ مې بوج دی کتاب کې لیکلي دي چې حضور صلی الله علیه وسلم نبوت سے پہلے بکریاں چراتے تھے دا کم ظالم دا په پیغمبر علیه السلام دروغ وایي چې نبوت نه مخکې چیلې پکې چراتے اردو د زور زیر پې نشته دی کتلې نه دي سوچ یې نه دی کړی د چراتے او د چراتے فرق ما ورته دا چراتے تھے روښانه شو
ما خو چې ظالم پیغمبر دې دروغ ویلي شرات یې تیز سرولې دي پیغمبرانو ټول کډه کې سرولې نو دې د اردو د شرات او د قرات فرق نشي کولی نو عربي خو زمنګ مورنۍ چې بنره یې کې فرق راشي نو سره دې لپاره د علم ضرورت دی بعض دوستان وای نه وې دې له هیڅ ضرورت نشته خو بس وای خلکو ته دې خبره مطلب داري دا خالی ذهن خلک من تکینی من ولا په دې دماغ کې کوم ګندور اچو دې به ځان خبرم ني او بس وې د قران لپاره علمونه ضرورت نشته او په خپل آیات مکه کوي لقد يسرنا القران للذكر خدای وای چې من قران اصل کړی نحو صرف او غیره دا خلک به څنګه کوي ډاکټري आवाज په انګریزي زده کول نه زده کیږي یو سړی را ډېر ښه انګریزي ورزي او د ډاکټرۍ را کتابونه په انګریزي کې لیکلي دي او بس راوالي وي ګوري زم ډاکټر څوک په علاج یا په اردو کې کتابونه راغلي د ډاکټرۍ او یو سړی راشي بس هغه کتابونه ګوري او غټ بورډو لګي زم ډاکټرۍ څوک په علاج کې مستند ډاکټر سره چې ټریننګ یې نه کړي یې سړی نه څوک علاج دا ترځیتو په اثر ښکاري په کېنټه کپړه کټ کو ماشین ته مخکې کو ماشوم هم لاستاوي او بس په خیوالي کېږي پتا بچا ته په کاپه کتاب باندې کتابونه راوالي او هغه کې په پنسل او په پن باندې تکي خوالي کټینګ داسو کو داسو لاس دې د استاد په مخ کې د چويلي او ته به درځي جوړ شي سونه وخت در باندې تشکاجونه کوي رسته ده ترجیتوب بغیر د استاد نه کیږي ډاکټري او انجینری بغیر د استاد نه کیږي دا قران دا آسان شو چې بس بغیر د استاد اردو وګورو بس دې لپاره د مستند عالم صحیح عقیده والا عالم ترجمه کوا او چې دا نور علمونه دی ویلې دې به خطا کیږي کتابم او کته د قران په درس کې تاسو کې دا پلانې مسله په کې څنګه د قران کې دل تراغ لاله نو بیا په دغه ځای کې به ټکاله تاسو دې سره د نور علمونو ضرورت دی په قران کې کوم ځای کې د فقه مسله راشي د قران کې به یو ټکی د فقه هغه تفسیر به الف ټول غواړي اگر په دې کوشش کې د خدای پاک دې کلام زمانه سره مطالبه د بزرګانو په دې کې ډېر لوی مهنت کړې دي او ډېر خپل تفسیرونه په هر زمانه کې لیکلي شوي دي خدای پاک زموږ او تاسو ته قرآن آسان کړي او د عمل کولو توفیق دې الله ټول ته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم